وطن ترغلا آزادی لمدور کا خپلواکی کاش ژوندی می و یارانا د سنگرو قهرمانانا وطن ترغلا آزادی لمدور کا خپلواکی کاش ژوندی می و یارانا د سنگرو قهرمانانا شهید محمد زمان فرمانا دا شو د خدای له دین قربانا شهید محمد زمان فرمانا دا شو د خدای له دین قربانا تر یاد وی ټول دوستانا نه هیروي شهید فرمانا کاش ژوندی می و یارانا د سنگرو قهرمانانا وطن ترغلا آزادی لمدور کا خپلواکی کاش ژوندی می و یارانا د سنگرو قهرمانانا شهید محمد یوسف عبید لدی نظر شفری شهید شهید محمد یوسف عبید لدی نظر شفری شهید راتا یادیگی هر زمانہ دستر اتلو قهرمانا کاش ژوندی می و یارانا د سنگرو قهرمانانا وطن ترغلا آزادی لمدور کا خپلواکی کاش ژوندی می و یارانا د سنگرو قهرمانانا ظالم خزان رانا جدا کړل فرمان او بل عبد جانانا ظالم خزان رانا جدا کړل فرمان او بل عبد جانانا ورپسې یما فرشانا ورپسې تل کوم خفګانا کاش ژوندی می و یارانا د سنگرو قهرمانانا وطن ترغلا آزادی لمدور کا خپلواکی کاش ژوندی می و یارانا د سنگرو قهرمانانا د پکتیکا مازدیګرونا اوس پکې نشته دی خوندونه د پکتیکا مازدیګرونا اوس پکې نشته دی خوندونه د اړمې می د غروز مریانا رزنیت لنی اتلانا کاش ژوندی می و یارا
سنگرو قهرمانان وطن تراغلا آزادی لمدور کا خپلواکی کاش چې ژوندي می و یارانا د سنگرو قهرمانان په دینار خیلو کې ژړا ده اخلاق مو ډکه فضا ده په دینار خیلو کې ژړا ده اخلاق مو ډکه فضا ده لیکي اشعار پر ډېر ارمانه په قلم هاشمي عثمانه کاش چې ژوندي مي و یارانا د سنگرو قهرمانان وطن تراغلا آزادی لمدور کا خپلواکی کاش چې ژوندي مي و یارانا د سنگرو قهرمانان وطن تراغلا آزادی لمدور کا خپلواکی کاش چې ژوندي مي و یارانا د سنگرو قهرمانان کاش چې ژوندي مي و یارانا د سنگرو قهرمانان کاش چې ژوندي مي و یارانا د سنگرو قهرمانان دا شهیر زمزمه د افغانستان د اسلامي امارت د پکتیکا ولایت د اړمیمي ولسوالۍ د دینرخیلو د کلیاترو شهیدانو هر یو لکه شهید محمد زمان فرمان او شهید محمد یوسف عابد سپېڅلو روحونو ته په ډېره مینه ډالۍ شو چې سپیشل فرمایش کړی دی په ډېره مینه محمد عمر فرمان او نور فرمایش کوونکي ورونه دي هر یو لکه محمد جمیل بلال لیزري عید محمد مشال اواز د ډاکټر عثمان هاشمي ریکارډینګ سټوډیو الروحاني اسلامي ډیجیټل سټوډیو د داسې نظمونو جوړولو لپاره زموږ خادم صاحب الرحمن روحاني زدران سره په لاندې شماره اړیکه ونیسئ 0 9 پوره 200 د داسې نظمونو اورېدلو لپاره د عثمان هاشمي یوټیوب چینل سبسکرایب او فیسبوک پیج لایک کړئ. والسلام.